قدرمندو د جمهوریت په نوم او د ښځو د ازادۍ په نوم میلیاردونه سرمایه مصرف کېده او د هغې نتیجه دا و چې پارلمان ته به بعضې زنانه به لاړلې نو په یو په بل باندې په بوتلو به ګزار ورکړه. دغه خلک وو چې زمونږ او ستاسې د ملت نمایندګان او نخبګان خو تاسې یاست. او بیا حسرت خو د هغه خلکو دپاره د اروپایانو او امریکایانو دپاره چې په نړۍ کې د ټولو نه اول بم اتم را کې استعمال کرده اولین د جهان کشور امریکاست. نو چې کله امریکا وي نو هغه څنګه حقوق بشر او حقوق النسوان یا حقوق انسانی هغه علمبردار جوړېدی شي. په ناګاسا په هیروشیما بم اتم چا استعمال کړی و؟ دغه امریکا. قدرمندو په دې ننګرهار لوی ننګرهار کې د بمونو مور چا استعمال کړی و؟ ځواب راکړئ. دا به د بشر حقوقو نمایندګان یا علمبردار دی؟ د ناوې څه ګناه وه چې د خپل خاوند سره یو ځای شهید کیږي؟ دا به د بشر حقوقو نمایندګي وکړي؟ دغسې خلک منحوس. حقوق النسوان خو اسلام ورکړی مسلمانانو خویندو ته، مستقل په قرآن کې سورة النساء ده. فرمان الہی دا یون د پیغمبر، امر بالمعروف نهی